بیننده های عزیز برنامه یک قدم، اکنون با یک قدم دیگه آمدیم کنار دو خواهره که اینا واقعا قهرمانای هستند، زنان بسیار بسیار فعال در افغانستان هستند. جا داره که از فعالیت ها و توانایی های این خانم های نازنین با شما یک جا ساعت را باشیم و صحبت های باشان داشته باشیم. مطمئنم که صحبت های اینا و شما خالی از دلچسبی نیست. میشه که خودشون خود معرفی بکنن. ډیره مننه. سلامونه او نیکې هیلې. عادیه حمیدي هلمندۍ یم، د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکې یم. بسیار خوب. و شما؟ نورجیه یوسفزی چرخی هستم از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. تشکر میکنم از اینکه فرصت از این مهیا ساختین که امروز از صحبت ها و خاطرات خوب شما و خاطرات خدا نخواسته تلخ و زحمات و مشکلاتی که شما در زندگی در افغانستان داشتین و در همین مدتی که کار کردین، فعالیت کردین و من حیث زنان افغان مشکلات و مشکلات را پشت سر گذاشتاندین. امروز مرا فرصت از این دادین که من پای صحبت های شما بشینم و این قصه های شما را منعکس بکنم برای کسایی که برنامه یک قدم تماشا میکنن. خب خانم هلمندی، از شما شروع میکنیم. میشه که برای من بگوین شما چی مدت سالهایی میشه که مصروف کار و فعالیت اجتماعی هستین؟ ډیره مننه. تقریبا زما د نو یو 15 کاله کېږي. زما اول زوی د 3 کالو او دوام د 1.5 کالو چې د پلاره پاته سوی دی. بیا زه وروسته ووتلم د کور څخه، د استادۍ څخه مې شروع وکړل. البته استاده وم ولسوالۍ کې. نو تقریبا یو 15 کاله کېږي چې ما دغه فعالیتونه شروع کړي دي، ځکه ماشومان مې ډېر واړه وه. نو د دوی زه هم مور وم هم پلار وم تر دې وخته پورې. چی احساس میکنین؟ بسیار مشکل نبودی که شما به تنهاییتان هم طفلای بسیار کوچک داشتین و هم خواستین که از خانه بیرون شوین و شروع بکنین به کار و فعالیت؟ میشه که این احساستون خودتان به زبان خود بیان بکنین؟ ولې نه، دغه ژوند ټول د مبارزې سره دی. تاسو پوهیږئ چې هلمند ولایت کې، افغانستان کې ټول عموما امن نشته، خو هلمند ولایت کې مشکلات ډیر دي چې هلته ټول طالبان دي. او ښځې هغه وخت چې زه راوتلی یم هغه وخت کې ډېر مشکلاتونه وه، د ډېرو ستونزو سره، د ډېر تهدیدو سره زه راووتلم چې ښځې ډېرې کمې وې په مرکز کې او په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه وه چې یو څو نفره خویندې استادانې وې او نور وروڼه وه. نور په ټول هلمند کې نور مکاتب فعاله وه، خو ذکورو طبقه وه او په مرکز کې هم دغسې. نو بیا چې زه راووتلم د مجبوریت په اساس باندې، ځکه ماشومان مې واړه وه او دوی داسې کس یې نه درلودی، د مور سره مې ژوند کوی. بالاخره زه ولاړم مکتب ته، هلته مې مراجعه وکړله. دوی ته مې غوښتل چې زه غواړم راووځم کار وکړم او د دې اولادو دپاره مې د نفقې زمینه برابره کړم. خو بالاخره بیا مې هلته رسمیت واخیستی، زه استخدام شولم. تقریبا 8 کاله کې په هغه ولسوالۍ کې زه استاده وم، ما فعالیت درلودی. د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره زه مخ ورم. روزمره طالب هم اخطار راکوي، عامه خلکو هم اخطار راکوي. په چادرۍ کې چادرۍ به مو پر سر کوله، ولاړو به رابغلو، ماشومان هم واړه وه. هغه وخت کودکستانونه هم نه وه، دغه سهولتونه نه وه. خو بالاخره د دې څخه بیا تقریبا دغه زما مشر زوی مکتب کې و هلته. نو زه په دې وتوانېدلم. ما هغه وخت ډېر فعالیتونه درلوده چې د صحت په بخش کې مې فعالیت درلودی، د سوا زده کړې په هکله مې فعالیت درلودی. زه عمومي سوپروایزر شولم. بیا د استاذۍ څخه وروسته 2 کاله زه استاذه وم، د هغه څخه بیا زه عمومي سوپروایزر وم چې تقریبا 50 کورسونه ما درلوده چې په هر یو کې 10 شاګردان یو استاذه وه. خو د دغه لارې مې فعالیتونه ډېر درلوده. تبلیغات مخکې ما پسې ډېر منفي تبلیغات کېدی چې دې سره مه ځئ، دې کور ته مه ځئ، دا تللې ده، معلمه سوې ده او دا مکتب ته ځي او دا هره ورځ د کوره وځي او ځوانه ښځه ده. بالاخره خو زه پوه شولم چې ذهنیتونه نه دي آماده. نو زه په دې باندې وتوانېدلم چې دا خویندې ما د دوی ذهنیتو باندې مې کار وکړي چې راځئ موږ تاسې ټول وځو. بیا پس له هغه څخه ډېر ورو ورو نور مکاتب فعاله سو چې د خویندو او خویندې راووتله. نو ما تقریبا ډېر وخت کېږي چې فعالیت لرم. بیا هغه و چې ماشومان مې غټان سوه، یو په 4م صنف کې و، یو په 2م صنف کې و چې ما دوی کابل ته راویستله. بیا د هغه دوی کابل کې و د تعلیم
مال چې د دوی چې حد تایش نه هغه تعلیم هم نه خو هغه ماحول کې چې عیار سیدام ډیره غټه خبره ده. نور ولایتو کې تاسو پوهیږئ چې الوکان که رنګ ولري ښایست ولري دوی ته مشکل جوړیږي ستونزه جوړیږي. ما دوی راوستله کابل ته او ما خپل مبارزې ته ادامه ورکړله چې زه هلته شورا کې وکیلم پاتې سولم او بیا په شورا کې زه معاون وم انکشافي بخش کې. نو وروسته ورو ورو مې فعالیت شروع کړی. بیا مې یوه انجو جوړه کړله. د هغه انجو د لارې مې مختلف فعالیتونه درلوده. ستونزې وې البته دردونه موږ ډېر لیدلی دي. تاسو راسئ دې کې موږ تاسې وګورو چې په ژوند کې دا ژوند ټول د مشکلاتو سره دی او دا چې یو خور راوځي په داسې وخت کې چې هلته یو ولسوالي ناام نه وي او ټول طالب وي ښځه د کوره نه راوځي. خو ما مبارزه کړې ده بالاخره تر دې وخته پورې چې البته دا ټول ژوند مې د دردو د مشکلاتو د ستونزو سره دغه فعلا هم زه د ستونزو سره معلومدار است از او ولایت دوردست و پر از چالش و پر از تعصب یک خانم بتونه به این حد استوار سر پای خود استاد شود بدون حمایت مردی که در زندگیش باید موجود باشه. واقعا کار ساده نیست و این چیزی که شما میگین حتی تصورش برای بعضی از خانم هایی که زندگی راحت تر داشتن و می لحظه شما رو میبینن تصورشان برایشان بدور است از این چیزی که فکر میکنن، ولی که شما رو در زندگی خودتون تجربه کردین قابل قدر است و قابل ارزش است. خوب است که از این صحبتایی که شما میکنین او خواهران ما که امروز در آسودگی زندگی میکنن و امکانات برشان فراهم است و هر لحظه اونا از او امکانات حتی برای خود و فرزندان خود نمیخواین رو مصرف بکنن و استفاده بکنن و شما از هیچتان از امکانات صفر استفاده بکنین و با پای خودتان استاده شوین. واقعا که جای افتخار است و خانم ارزشمند هستین و مطمئنم که این صحبتایی را که شما میکنین و کسایی که با امی احساسی که من امیال میشنون درک از این میکنن که شما واقعا قهرمان هستیم. صحبت‌های با شما ادامه دارم. میخوایم امروز خانم چرخی هم یک مقدار صحبت بکنیم. خب خانم یوسفزای چرخی، شما میشه بگوین که از چه زمان به کار و فعالیت آغاز کردین تا اینکه بیننده های برنامه یک قدم بفهمن که خانم های افغان با تمام مشکلاتی که دارن چطور میتونن که تبدیل شون به یک خانم فعال، قهرمان و ورزیده؟ خب من از بسیار یک سن بسیار خرد به کار فعالیت شروع کردیم. در پلیسی که ما مطالب مکتب بودیم من عروسی کردم بنا به رسم و رواج ناپسند کشور ما شما که زیر سن عروسی کردم. متعلم بودم من در مکتب و وقتی که من عروسی کردم در زندگی خود مشکلات نهایت زیاد داشتم، چون که شوهر ما هم معسل بود در یکی از کشورها و من خودم ایران بودم چی باید بکنم و باید خود کفا شم، خودم باید نفقه اولاد خودم باید پیدا بکنم. همین بود که من بعد از رسمیت یا بعد از وقت مکتب در یکی از ادارات دولتی باعث ترجمان اردو البته پارت تایم کار میکردم. آیسته آیسته تا من مکتب ختم کردم و شوهرم تحصیلات خود خلاص کرد. اونا آمدن، اونا صاحب منصب بودن در یک از ولایات باید میرفتیم که ما در ولایت رفتیم. خب به مرور زمان اولادداری هم شروع شد. وقتی من دیدم که مکتب من خلاص شد، من باید یک جای کار بکنم. برای اینکه به بسیار زحمت خود شما میفهمین که یک خانمی که عروسی میکنه و درس خواندن برای بسیار زیاد مشکل میباشه. بازم من کوشش زیاد خود را کردم و در واقعیتش واقعا شوهر من با من زیاد همکار بود و تشویقش با من زیاد بود. همراه من همکاری میکرد در قسمت ای که من باید درس و تحصیلات خود را پیش ببرم. خب ای که در پلیسی اقتصاد خوب نبود، من فکر کردم که باید من کار بکنم. همراه شوهرم معاشش کفایت نمیکنه. رفتم در یکی از ادارات که او پشتانی تجارتی بانک بود، اونجا شامل وظیفه شدم. اینجا کار میکردم. وقتی که شوهرم تبدیل شد به یکی از ولایات رفتم اونجا. من رفتم در دفتر سیو د چلدرن امریکا باعث was with resource team
کورسای چی داشتیم، کورسای سوادآموزی بخش تعلیمی بود، در ولسوالی‌های مختلف میرفتیم، کورسای ما بود، از دیدن میکردیم، کنترل میکردیم. مشکلات نهایت زیاد بود، یعنی تا حدی که بیشتر خانم هلمندی برای شما گفتن که مشکلات مثلا محیطی بود، مشکلات رسم و رواج بود. ولسوالیا همیشه مردم در حالت تعصب و در حالت مثلا تحت تاثیر عنعنات و کلتور ناپسند رفتن که فرمودن اینا که چرا اینا خانم‌های جمعیان. واقعا در اون وقت ما با چادری میرفتم، مگر بازم تلاش خود را میکردم. در پالیزی ما در یکی از دفاتر حقوق بشر CCA هم پارت تایم برای 2 ساعت کار میکردم. یعنی پیش خود فکر میکردم که ما باید کوشش کنم که از هر لحاظ باید از نگاه اقتصادی به خانواده خود کمک بکنم و بتونم که قسمی که ضرورت یک خانواده و وسایل تربیه و پرورش اولاد است ما بتونم اونا را باید تکافی فامیل مرا بکنم. همین بود که یک مدت بعدش متاسفانه که دوره سیاه طالب آمد، خب از یک ولایت به ولایت دیگه مهاجر شدیم، پاکستان رفتیم. در اونجا ما بازم در خانه نشستم، گفتم باید هر قسم میشه ما باید کار بکنم. رفتم در یکی از مؤسسات در کویته پاکستان به نام مؤسسه داکار. امروز اونا صحبت کردم، گفتم مسابقه کاری در دفاتر خارجی دارم، اگر ما بتونم که امروز شما کار بکنم، البته در افغانستان. اونا خنده کردن، گفت ما از برادرها دعوت میکنیم، از مردا دعوت میکنیم که برن در افغانستان اینا کار بکنن، ناظر نمیشن به خاطر که میگن در افغانستان طالب است، شرایط افغانستان برای ما آماده نیست. اما توی خانم هستی میگه من میرم در افغانستان کار میکنم. گفتم هیچ فرق نمیکنه، من میرم در من کار باشه. اونا گفتن خوب است، ما در این روزهای نزدیک یک برنامه داریم، یک پروژه که البته پروژه در ولایت هلمند تطبیق میشه. شما میرین ولایت هلمند دو وقت دو زمان واقعا ولایت هلمند، ولایت خندان همه منبع طالب بود و در بین طالبان فرق نمیکنه، ما میریم کار میکنیم. خب یک ورکشاپ 20 روزه بود، ورکشاپ ما سپری کردیم در کویته پاکستان. بعد از اون ما روان کردن در ولایت هلمند. ولایت هلمند ما در تقریبا در 4-5 ولسوالی ولایت هلمند کار کردیم که از جمله ولسوالی موسی بود، گرشک بود، نادلی بود و کجکی بود و سنگین یک منطقه. اونجا رفتیم کار میکردیم، یعنی هیچ چیز من احساس نمیکردم که ما اینجا کار میکنیم اگر برای ما کدام خطری ایجاد شود. اگر مثلا طالبان بگه که زنا چرا شما از خانه میبرین، در خانه مردم میرین، مثلا کنترل از کدامی بخشای تبلیغ مبلغین داشتیم، در بخش سری بود البته. خب بازم با مو جرأت و مو مثلا خود توصیف نکنیم، همین شهامت را در وجود خود میدیدیم، میرفتیم کار خود میکردیم و من در وقت طالبان مردان خودشون شما میفهمید که همیشون خانه نشین شده بودن و اون یک مقدار معاشی که بر ما میدادن تکافی فامیل ما را میکرد. این که شما گفتین که از خود تعریف نکنیم، واقعا که باید تعریف بکنین و ارزش تعریف شما دارین کم است که براتون گفته شما زحمت کشیدین. یک اصطلاحی در بین مردم کشوری که من زندگی میکنم است که یک روز را که کار میکنی و در اخیر روز دستاورد داری و احساس میکنی که من غیر از کار روتینی که مثلا مربوط به من میشه یا تقسیم اوقات کارم است اضافی انجام دادیم، عصر باید خودت تشاباس بگویی. این چیزی است که میتونه برام انرژی مثبت بیشتر ایجاد کنه. به اون خاطر است که شما میگم که خود شما ارزش تعریف دارین و توصیف دارین، واقعا زحمت کشیدین، خانم قهرمان هستین. من شما بپرسم، از جایی که صحبت ها آغاز شد، یکسر شما یک خانم مشغول بودین، مصروف بودین و در ضمنش شما یک مادرم بودین. چطور تونستین که به تعلیم و تربیت اطفالتان برسین؟ چطور تونستین به همون کلتور فرهنگ افغانی که از شما توقع داشتن به عنوان یک خانم، یک عروس، با سیالی و شریکی و با فامیل خسرونداری و با این مسائل هم
تونستین فرصت پیدا بکنین؟ چرا چیزی که تعریف کردین یک سره کار بود و از این یک سره کار من تو فکر میکنم که شاید هیچ فرصتی برای حتی به خودتون پیدا نکرده باشین. این میشه بگین؟ نه خیلی قسم نبود. من واقعا خودم مالا که فکر میکنم گرچه که بیشترم گفتم خودم به توانمندی خود تعجب میکنم که چطور ما تونستیم و چه قسم یک انسان بودیم که هم به کار بیرونی که دو سه جای کار میکردم و همچنان به اولادداری و به مهمانداری و ما شما یک قناعات خود داریم واقعا مهمانداری که به حد زیاد و در پالوی ازی خود خانه یک مسئولیت بزرگ است. من واقعا به همه اینا رسیده که کرده تانستم این وقت استراحت کردن از طرف شب از 12 پیش نبود و صبح 5 بجه صبح از خواب بیدار میشدم که اولاد خود باید آماده بسازم. اگر کس کودکستان میرفت کودکستان، اگر مکتب میرفت مکتب و اینم برای شما اطمینان کامل میتونم شاید بیننده ها ایده ببینن که من هیچ وقتی تو نشده که اولاد من خدا نخواسته از نگاه تعلیم و تحصیل و دیگه پای خود عقب مانده باشه و از نگاه تربیه و پرورش عقب مانده باشه یا مثلا میمان از خانه ما به عزت رفته باشه. همیشه ما زیاد خوش داشتیم، زیادتر و زیادتر کوشش کردیم که هر قدر میشه ما باید به میمان خود عزت بکنیم، از او قدر چیزی خوب نباشه ما باید برای میمان خود تهیه بکنم و واقعا ما از خدای خود راضی هستم که خسران ما، خویش و قوم ما، دوست و آشنای ما در مهمانداری و میهمان نوازی ما تا امروز از ما راضی است. و یک چیز دیگه که من از نزدیکانتان شنیدم این است که در پلوی نمیکنه مصروفیتایی که شما دارین یک حیات خوب هم هستین و همیشه لباسای خودتان دوختین، از اطفالتان همیشه خودتان دوختین و شنیدیم که جاکت هم میگفتین. این وقت از کجا پیدا میکنین؟ این در کدام وقت انجام میدین؟ خب در پولیش یک چیز دیگه هم نگفتیم که من به مطالعه هم زیاد علاقه دارم. من زیاد بسیار کتابا هم مطالعه کردیم، هر نوع کتاب. من خودم بیشتر برای شما گفتم که من تعجب میکنم این تو وقتم شده که من یک کتاب را شروع کردیم بسیار به من دلچسب بوده، داستانش بسیار زیاد خوشم اومده، تا صبح ما بیدار بودیم تا کتاب ختم نشد گفتیم هیچ امکان نداره که من خام شم. و در پلیسی واقعا ما خیاطی یعنی تا سنه که اولاد ما به پانتون نرفته ما لباسش به خیاط ندادیم. لباسایش خودم دوختیم و همچنان از خود لباسای خود او قدر خیاطی بسیار لایق نیستم، خودم قدر که مشکل خود حل میکنم و من هیچ وقت کوشش میکنم که پول اضافی خود برای خیاط ندم. خیلی بین ارزیابی کنیم اگر همین لباسایی که تن شما است و تن خانم هلمندی از خود شما دوخته باشین ما میگیم خوب خیاط هستین یا خدا نخواسته بد؟ دیگه پیرانایش خودم دوختیم از اردوی ما را، اما به خاطر که کمک ما عجله داشتیم یک برنامه میرفتیم این کرسی رو برای خیاط دادیم. یعنی فرصت از این داشتین که دو دونه پیران بدوزین و یک رقم. و دلیلی که این رقم یک رنگ لباس پوشیدن و میشه بگین چی است؟ والا این رقم یک رنگ لباسی که ما پوشیدیم این از نهایت صمیمیت ما است. خداوند نظر بد دور داشته باشه. نداریم نظر نه شما نداریم. و واقعا خانم هلمندی من بسیار زیاد دوست دارم، از جمله خواهرای من هست و ما این امروز تعهد کردیم که ما تو تا زنده هستیم من حیث دو خواهر خواد بودیم. ما این ویدیو تا نگاه میکنیم. نگاه کنین. سند نگاه کنین و هیچ مسئله کار و وظیفه‌ای که ما همکار هستیم در یک دفتر این مسئله همکار اینا رو بیخی وسو مگذاریم. ما فقط دو دوست بسیار صمیمی در هر حالت خود بودیم. ما آرزو میکنیم که دوستی شما پایدار و دوامدار باشه ان شاء الله و واقعا لباساتون هم بسیار زیبا است. مطمئنا کسایی که در برنامه یک قدمی لباسا رو میبینن ما شاید کامنت هایی داشته باشیم که این چادرهای مقبول اینا از کجا کردن، ما از کجا بخریم، حتما با شما زحمت به خود دادیم که بگوین باشن. خب میایم سر یک سوال دیگه هست خانم هلمندی. خانم هلمندی عزیز، نورزیا جان یوسفزای چرخی گفتن که مهارت‌های دستشان خیاطی بود و بافت بود و مطالعه بود. میشه شما بگوین که کدام مهارت‌های غیر کارهای رسمی که داشتین دارین و انجام دادین؟ ډیره مننه. مخکې تر دې چې ووایم وبخښئ تر د کارزي صاحب د حکومت څخه خو ښځه خپل ازادي واخیستله، البته د یو اتیا څخه تر هغه مخکې ما کور کې دغه قنداري غاړې که تاسو لیدلې دا ما جوړولې قنداري غاړې مې جوړولې او داسې ډیمچه خیاطه ما خیاطي مې هم کوله. یعنې ما غوښتل چې د دوی ته د ډوډۍ زمینه مساعده کړم چې یو نفقه لاسته راوړو، خو
خو دغه قنداري غاړې چې وي دا ډېرې که تاسو لیدلې ډېرې غټې غټې دي. بله واقعا وقتی میبینه آدم حیران میمونه که چطور دستایی بوده که دو. نه دا قنداري غاړې ډېر وخت نیسي. تقریبا ما به داسې وکړي چې هلته مخکې خو دغه دستمالونه دي نه، البته موږ خپل په لهجه پتو وایو چې د ډېر زمانو ده چې ودونه بې نږدې وه، دا به ما واخیستله چې د دې غاړې کار به ما د ورځې کوه، ځکه خو هغه ډېر ورته کتل کېږي، او د دې پټو کار به مې د شپې کوه. نو تقریبا ما به په 20 ورځو په یو میاشت باندې یو پټو یو غاړه به جوړوله، او بیا هم ښه و د دې کمې پیسې چې به ما لاسته راوړلې زما د دې ماشومانو ګزاره به کېدله او زما مشکل به حلېدی. بل زموږ د فامیل څخه تر اوسه اولین کس زه یم چې زه راوتلی. زما نیکه د خدای وبخښي عبدالغني خان نایب سالار، شاید تاسو یې په تاریخ کې نوم اورېدلی، هغه زما نیکه و. د ظاهر خان داود خان په وخت کې پر ده باندې کودتا وکړه، دی یې په شهادت ورسوه، بیا دوی ټول لاړه در په در سو. نو زموږ د کورنۍ څخه اولین کس زه یم، تر اوسه خویندې نه دي وتلې. زموږ اکا نورې و دوستان، خور مې د دا یو تعداد خارج کې دي، یو تعداد دلته دي، یعنې په موږ کې دا ډېر دغه و. اوله زما کوشش ډېر وکړ چې زه کور کې وتوانېږم د خپل ماشومان وساتم. دلته چې زه په دې باندې پوه شولم چې ورځ په ورځ ماشومان غټېږي او باید د دوی ته یو سالمه تربیه ورکړم او دوی ته ولاړ سي خپل تعلیم وکړي چې د آینده دپاره یو څه وسي. نو وروسته د کرزي صاحب حکومت کې فکر کوم 82 کې ما مراجعه وکړله معرف ته چې زه بیا د استاز په صفت لاړم. خو بیا هم د دې استازۍ په بغیر کې هم ما د خپل کار مخته وړی چې زه خدای نه کړه زما ماشومان یا زه چې چاته ونه درېږم، ځان باندې مې ډېر فشار راوستی دغه کارونه مې کول. البته هغه وخت د کور کارونه ډېر وه، تاسو پوهېږئ چې اوس خو سهولتونه ډېر دي نه. هغه وخت به موږ کور کې ډوډۍ پخوله تناره باندې، یعنې د واټر پمپ دا شیان نه وه چې اوبه یې نلونه یې څاڅخه به مو اوبه راایستلی. دغه هر څه د دې ټولو خدماتو خواښې او خسر کورنۍ ټول خدمات به مو کوه، هم به مې دا د لاس کار کوه. وروسته چې مکتب کې زه ولاړم استاذه شولم، بیا به د 8 بجو څخه زه تلم تر 1 بجې پورې مکتب کې به وم، چې بیرته به رالم بیا به مې دا ماشومان سنبالول او د کور خدمات به مې کول. یعنې هغه د 81 او 82 څخه چې زه پورته سوی یم او مبارزه ما شروع کړې ده، تر دې لحظې پورې بیا ما آرام ژوند نه دی لیدلی. خو دا ژوند ټول د مبارزې سره دی، او هر څومره چې په مبارزه کې سړی شکست وخوري هغومره قوي کېږي. او زه همیشه د خپل خویندو ته دا توصیه کوم، زموږ ډېرې خویندې دي دا فلحال هم زما سره دي، زه دوی ته همیشه وایم چې تاسو په ژوند کې هیڅ مه مایوسه کېږئ، مه ناامیده کېږئ. هر څومره چې تاسو مبارزه وکړئ، هر څومره چې شکست وخورئ، دغومره قوي کېږئ. خو بعضې خویندې شته چې ډېر زړونه یې نازک دي، هغوی دې ته نه دي آماده چې مبارزه یې وکړله او شکست یې وخوړی دوی کور کې کښېني. نو دغه فعالیتونه دي او مشکلاتونه دي چې بیا ورو ورو زه رالمه، ماشومان دلته سو، کابل کې سو، چې کور مو دلته سو، او زه هلمند کې وم، هلته وکیله وم، فعالیت مې کوئ. نو بیا بیرته پارلمان ته ودرېدلم، ډېرې ښې رایې مې هم ویوړلې، کامیابه وم. تر اخرین لحظې پورې د ارګ څخه یې زنګ راته ووهه، انتخاباتو کمیسیون څخه چې ته بریالۍ یې، ځکه ما باندې شکایت هم نه اوسوی. خو متاسفانه چې بیا تلفن یې وکړ چې 2,50,000 موږ ته باید تاسو راکړئ. بله، این جور و جنجالایی که در این کشور است خب ازش آگاه هستیم، ولی با تمام امی مشکلاتی که شما داشتین باز هم مثلا ناامیدی و عقب نشینی و گپا را اختیار نکردین. بازم گپ بسیار جالب است و واقعا که توانایی نیاز داره که شما او را دارین. خب خانم یوسفزای چرخی، شما میشه که بر ما بگوین که در طول اینمی زندگی و مشقتی که گذشتندیم که همش از دست دادن ها و به دست آوردن ها بوده، لحظه ای که شما را به نهایت خوشحال ساخته را میشه برای ما و بیننده های برنامه یک قدم خود شما از زبان خود تعریف کنید؟ واقعا در زندگی ما وقتی من نهایت زیاد خرسند و خوشحال شدم که بچه ما از پانتون بس نمبر بسیار عالی فارغ شد و اون روزی که اینا دیپلم دفاع میکردن یا اون روزی که دیپلم برشان توزیع میشد،
در یک از هتل‌ها وقتی که نامش گرفت و دیپلم خودم میگرفت، در اون ساعت از خوشی زیاد ما دختر خودم بغل کرده بودم، چیغ میزدم گریه میکردم. واقعا که صحنه‌ای است که از یک مادر که با او مشکلات زندگی را شروع کرده و با او مشکلات و مشقات تا سرحدی که یک اولاد تحصیل کرده را پیش روی خود میبینم، احساستان امیل از من حستان میکنم به تمام معنا. خب خانم هلمندی، میشه که شما همچنان برای ما بگوین که با تمام اینمی قصه هایی که از شما شنیدیم که واقعا قصه هایی بود که در امون لحظه تحملش دشوار بوده، ولی لحظه ای که شما احساس کردین که یک چیز را خواستین و باز توانستین، معلوم دار است که این برای شما لذت بخش بوده. فقط یک بودش آدم باید فکر نکنه که مشکلات کشیدین، مشکل کشیدین، رسیدین به یک جای. ولی میشه که بگوین که اما لحظه ای که در زندگیتون بی نهایت خوشحال شده بودین چی بود؟ زما خو ټول ژوند د مبارزې سره زما کور کې څوک نه و، دوه کسانو زه یم او زما دوه زامن دي. نو بیا زه دغه ما خپل مشر زوی ته دی مې نامزاد کې کوزده مې ورته وکړله. د ده تقریبا 4 کاله پاته سو. د نجلۍ هم مکتب کې و، د هلک هم پوهنتون وی، خو نن و سبا دی کې زما مشکلاتونه وه، خو هغه وخت ما ته ډېره جالبه صحنه وه او ډېر د حیرانونکې صحنه وه. ډېره خوشحاله وم چې ما د ده واده وکړی او زه رالم، ما داسې وکتل چې آیا زه دا زه یم. نو ټول دغه تالار ډک و، هرات کې مې واده ورته وکړی. ټول دوستانو ما ته کتله چې په دې ښځې باندې څه سوي دي. ما چې هر څه کوله زما ژړا نه درېدله چې ما ژړله. او دا زوی مې غېږ کې نیولی چې اوس مې هغه صحنه په یادېږي، اوس هم په ژړا راته راځي. په دې زوی مې نیولی، هغه ما ته وایي ته ما پرېږده، خو بیچاره کشر دی، عمر یې دونه نه و، خو ما واده ورته وکړی ځکه زه کور کې یوازې وم، څوک نه و. ما ویل ښه دی چې دنیا خو موږ تاسې باید انسان خو چې 15 دقیقې مرګ د نظر څخه لرې کړي، هغه مسلمان نه دی. ما ویل چې زه هم مور یم هم پلار یم، زندگی وقتی به سختی میباشه آدم د دې کور و ځای زه جوړ کړم. بیا که زه نه وم هم خیر دی، ځکه یو اکا لري، اکا یې په خارج کې دی، عمه یې هم په خارج کې ده، او زما خپله 2 وروڼه دي، مور مې بیچاره سپین سرې د ظاهره ده. نو ما د ده واده وکړي. ما ته هغه صحنه ډېره جالبه وه. یعنې اوس هم زه مشکلات لرم، خو دغه د ده واده و د ده کور جوړول چې ما وکړي دا زما د ژوند بسته یوه برخه ده. یعنې زه اوس هم مشکلات لرم، اما زه احساس کوم چې زه په ژوند کې هیڅ مشکل نه لرم، زه ډېره خوشحاله یم. دقیقا شما زن به حد قوی هستین که دیگه از این به بعد هر قدر که خدا نخواسته مشکل بزرگ هم باشه شما بزرگترایش پشت سر گذاشتین دیگه. حالا فکر میکنم که مشکلات پیش شما دیگه کوچک شده. خب خانم یوسفزای، میشه شما بگوین که در زندگی کدام لحظه‌ای که سخت تلخ تمام شده باشه براتون چی بود؟ در زندگی فراز نشیب بسیار زیاد دیدیم. خاطرات تلخ بسیار زیاد است. در کشور ما شما خودتان میفهمید مشکلات بسیار زیاد است، اما برای من تلخترین خاطره بوده که من در ولایت هلمند وقتی گفتم در مسجد کار میکردم، اونجا در ولسوالی کجکی شما باور کنید که یک خانم دکتر نبود، این به نام زن دکتر هیچ وجود نداشت. خانم که مشکلات می داشتن، مو دواخانه‌ای که بود، معلم دواخانه ساخته بود، بزاز دواخانه ساخته بود، یک کالگه که گرفته بودن معاینه میکردن، یک تابلت‌های مسکنی گپ، ما فکر میکردی که نیمه دکتر هستن. خب به هر کدام می آمدن پیش ما، طفلشان می آوردن، خودشان می آمدن، مشکلات داشتن. یک چقدر مشکلات داشتن دیگرایش نیم. یک مشکل اساسی بر شما میگم که بسیار مرا رنج داد. یک روز یک خانم همراه یک دخترک که جوان آمدن، گفتن که دکتر صاحب من خودت کار دارم. من گفتم درست است، همین اتاق من از مریضا به اصطلاح پر بود. گفت من میخوام تنها خودت ببینم. گفتم درست است بفرمایید. این مادر گریان شد. گفت یک موضوع رو برات میگم، من ایران است چطور کنم و با کی بگم؟ گفت این دختره که من 6 سال است از نامزادش رفته ایران به خاطر که می پول جزیه و ایگه کار تهیه بکنه. این رفته ایران، مگر این دختر نمیشه. گفت این یک حالتی که واقعا این دختر بعد نزی بسیار کلان شده بود. گفت این پدر ازی میگه که برادرایش که مویره میکشم، کل قشقام مورا میگه که این خود نامزادش هم نیست، شوهرم نداره، حتما حمل است. عامل است. یه حمل است کی است. این دختره که میگم گریان میکنه، دست سر قرآن کریم دستش میمانه
که من کدام گپی ندارم. این شما ببینن که همین طفل از چی است. خب من وقتی دیدم خب شما خانم هستیم تجربه داریم، وقتی دیدم من گفتم نه همین طفل نیست، همین رو ببرین. گفتم در لشکرگاه شفاخانه بوست ببرین، همونجا دوست ما دکتر است به نام مریم جان وردک، ایش مریم وردک ببرین، این عملیات میکنن. هر گپی که بود اونا برمنا میشه. اگر طفل بود باز میکشن دلش هر چی میکنن، مگر طفل نیست. وقتی این خانه میرن همین برادرای ازی میگن نه شما رفتین همین مادرش پیش دختر خودن چی گفتین چی نگفتین، ما این خانه این دختر میکشیم. فرداش سر و صدا شد، گفتیم چی پس؟ و برادرش دختره که کشتن. اینو کشتن. این بسیار بر ما سخت تمام شد. مادرش همونطور پای لوچ لیکن چادری در سرش دوید گریان کرد آمد که دکتر صاحب یک دفعه خانه ما بیا. من بسیار ترسیده بودم چون وقت طالب بود اینا همیشون طالب بودن، اگه بودن نبودن خالی به نام طالب میشم. وقتی اونجا رفتم مادر زیر پایه من گفت که یگانه کار ده بگی مرده دختر برای بطنش پاره کن. من گفتم چرا؟ که گفت من اینجا بسیار کسایی دارم، من باغ دارم، مردمایی که طالبی گپ بودن 3-4 تا زن می داشتم. خب واقعا من کارو نکردم، هیچ جرأت هیچ نکردم. یک کسی خانم که بسیار سرسفید بود آمد کار گفتم شکم خانم پاره کردن. وقتی پاره کردن مثل یک تو همین قدر یک تومور است شکم از کشیدن. یعنی برای من بسیار سخت تمام شد. هر لحظه که یادم میاد همین آسمان از سر من تاریک میشه. واقعا این بسیار برای من تلخ بود واقعیتش. هیچ فراموش نمیشه. بسیار متاسف هستم و من ناراحت شدم، خودم شدید ناراحت شدم. من اصلا تصور نمیکردم که همچون یک قصه در داوری را شما بگوین که حتی بیشتر ناراحت شوین که ما به خاطرش متاسف هستم. معذرت میخوایم. خب خانم البندی عزیز، شما میشه که برای بیننده های برنامه یک قدم قسمی که نورزا جان گفتن شما هم بگوین اون چیزی که در زندگیتان بسیار براتان تلخ تمام شده با ما شریک بکنین. ډیره مننه. ما خو ټول ژوند د دردو سره و، خو ما ته دا ډیره درداوره وه چې زه پارلمان ته ودرېدلم او زه بریالی وم چې په آخري لحظو کې 6 بجې وې د ماښام چې ټلیفون یې وکړی چې ما ته یې ویل چې ته یې د لیست څخه لرې کړلی او بل کس یې ستا پر ځای راویستلی. نو هغه صحنه ما ته ډیره درداوره وه چې ما باندې فشار مې ټیټ شوی دی او ضعف مې کړی. حتی ما هیڅ شکر هم نه پیژندل چې د ډیر تشویش څخه شکر تقریبا 300-350 ته رسېدلی. یو وخت چې سترګې مې خلاصې کړلې چې زه شفاخانه کې وم. نو بالاخره بیا دا نتایج اعلان سو، بیا ما خپل مبارزې ته ادامه ورکړه. بیا مې ځان قوي کړی، ناامیده سوی نه یم. نو دوستانو سره خبرې وکړلې چې چهار نظامبخ کې مې خیمه وواله. تقریبا 15 میاشتې زه په خیمه کې وم. 15 میاشتې مقاومت وکړی چې په افغانستان کې خو حق اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. متاسفانه چې دوی موږ ته جواب نه درلودی ځکه موږ بریالي کاندیدان وو او رای مو درلودی. کوم کسان زموږ پر ځای چې بیولي وه خو هغه د پیسو په مقابل او د روابط په مقابل باندې. بیا په دې خیمې کې مبارزه ډېره سوله او د دې پولیسو برخورد زموږ سره ډېر غلط برخورد و. حتی دغه زنانه پولیس یې رالی چې زموږ یوه خور لایف تللې وه، ویډیو یې اخیستل. دې ته چې ما وکتله په هغه صحنه کې چې د دې سر یې لڅ کړی دی او د دې سر لڅ ته یو 10 پولیسې د زنانه 8 پولیسې د دې ښځې باندې ټول راګرځېدلي او د دې سر لڅ ته یو داسې چې ما ورته وکتل روژه وه، موږ روژه میاشت په خیمه کې تېره کړې ده. خو زه ورغلم، ما ول خیر نو اوس خو ځمه. چې ولاړم دغه خور ما راویستله او بیا زه وروسته نه یم پوهېدلی چې دوی شاده خوا څخه زه نارینه و پولیس واله یم، زنانه و پولیس هغه دغه یو رقم دی برقي دندې هغه باندې. بیا وروسته زه بستر سولم شفاخانې کې، دا لاس مې چې اوس مې لاس عیبي دی. خو پر دغو مبارزاتو باندې هغه لاس چې ما ته په شفاخانه کې دغه سوی تصویرونه یې تاسو ته درکوم، بیا هم دا ما پلستر وغورځوی، بیرته رالم دې خیمه کې کښېنستلم، بیا مې مبارزه وکړله. تقریبا زموږ مبارزه 15 میاشتې وه. نو بیا هغه و چې رئیس جمهور هېچ چا موږ ته جواب ونه وایه. نو ولاړو خپل کورو ته. اوس هم زما مبارزه ادامه لري. ما ته ډېره ترخه خاطره چې په ژوند کې نه هېرېدونکې وه هغه و چې ما ته ټلیفون راغلی. واقعا که دردآور است. شما یک عمری را به خاطر ساختن خودتان و به خاطر خدمت به اولاد وطن
به خاطر خدمت به اولاد خودتان عالم از مشکلات تحمل کردین و وقتی که حقی خودتان بود و او را به عنوان زورگویی و اینا از شما گرفتن واقعا که دردآور است و حستان میکنید. ما شخصا هدفم دا نه دی چې ما د چې پارلمان چوکۍ نه غوښتل، ما غوښتل چې په افغانستان کې د عدالت غږ پورته کړم. دقیقاً. خب عدالت غږ خاموش دی. ما د دې عدالت غږ پورته کړ. ما د خپل د ولس د رای د حق و حقوق دفاع وکړله. شما آنقدر خدمت کردین که صادقانه اگه امروز ما به جای شما یک وکیل پارلمان اینجا میشاندم که امروز در چوکی پارلمان شیشته و ما ازشان پرسان میکردم به امی اندازه که شما دستاورد داشتین و به امی اندازه که شما زحمت کشیدین و با از دست دادن ها، مثلا از دست دادن ها به این معنی که شما عمرتان، جوانیتان، صحتتان، سلامتتان به خاطر خدمت، به خاطر به پا استاد شدن از دست دادین. یقینا که یک کسی که در چوکی پارلمان شیشته اینمی خدمات انجام نداده. امروز هدف شما خدمت بوده. این که شما وکیل پارلمان شدین یا نشدین، شما خدمت به وطن کردین، شما خدمت به خود کردین. ولی شما هیچ وقت ناکام خودتان احساس نکنین، چون نبودین. شما کامیاب هستین، در زندگی کامیاب هستین. امروز که من شما رو میبینم، امروز 4 نفری که از طریق این برنامه ما شما رو میبینن و کسایی که شما رو از قبلا هم درک کردن و میبینن، شاید 10 مراتب شما رو ارزشمندتر از او یک وکیل پارلمانه که برای خریدگی یا به چوکی خریدگی یا به هر قسم اونجا رفته و فقط به خاطر اهداف شخصی خود و دور دسترخوان و جیب خود. فکر کنین که شما قهرمان هستین و این چیز نیست که شما فکر کنین که خب ما باید حقتان بود، حقتان باید میگرفتین. دفاع بر خاطر حق خود، حق هر انسان است که کار بکنه. خب متاسفانه ما در کشور زندگی میکنیم که تا هنوز ناهنجاری های خیلی زیاده است که در موردش نمیخوایم اینجا بحث بکنیم. بله، نه زه هیڅ وخت نه امیده کېږم. زما خپل خویندو ته پیام دا دی چې په ژوند کې ناخواله ډېرې شته، باید سړی مایوسه نه سي. زه د دې خیمه کې مبارزه مې کوله، پرهیز مې کار شروع کړی دی چې لږ پاته دی تکمیل شي. د افغانستان د حق او انصاف ګوند او یوه موسسه لرم د میرمنو او ماشومانو په هکله. زما مبارزه او زما فعالیتونه ادامه لري. زه هیڅکله نه مایوسه کېږم، نه امیده کېږم. همیشه وایم د ستاسې د تلویزیون د لارې هم خپل دی خویندو ته وایم چې هیڅ نه مایوسه کېږئ، مه نه امیده کېږئ. هر څومره شکایت چې سړی وخوري هغومره قوي کېږي، هغومره ځان پېژني، هغومره پخېږي. خو ستا ژوند ټول د مشکلاتو سره دی. زما د یوسفزۍ خور دردونه ډیر دي. شاید که موږ تاسو ته پساتو قصې وکړو، داسې نه چې هوایي قصې وکړو، مستند اسنادونه موږ لرو چې موږ د کوم ځای څخه شروع کړی ده او پر کوم ځای مو ختم کړي ده. هغه اوس هم موږ فعالیت لرو. دا کوم فعالیت چې موږ کوو د دې خویندو دپاره یې کوو. اوس مو یو شورا جوړه کړې ده، سرتاسري شورا په نامه، چې په هغه کې هم معاون لرم. نور حقوام دی چې البته مشارکت ملي دی، دا هم د خویندو دپاره جوړ کړی دی چې خویندې وکولی شي چې خپل حق او حقوق واخلي. یعنې د دې خویندو د تشویق دپاره، د دې خویندو د راپورته کولو دپاره، د خویندو د چې حتی دوی دې ته تشویق سي، دوی راووځي چې خپل د حق او حقوق دفاع وکړي. خو ټول خاموشه دي، خویندې ټول خاموشه دي، اصلا ذهنیتونه نه دي جوړ. متاسفانه همین است که این کارکردهای شما میتونه برای او کسایی که بیشتر تاسف ما به خاطر اونایی خوردم که اصلا از قبلا هم گفتم که آنچه در دست دارن، آن امکاناتی که دارن استفاده نمیکنن. شما فکر کنین که با مشکلاتی که شما زندگی خودتان ساختین آنقدر قوی شدین که امروز هم میخواین که برای دیگرها خودتان در خدمت بگذارین و خدمت بکنین. خودش موفقیت است و من بیشتر از این براتون آرزوی موفقیت و توانایی میکنم. با عنوان آخرین سوال از هر دوی شما یک پرسان میکنم که میخوایم اولش از خانم یوسفزۍ پرسان کنم. شما قسمی که زندگیتون تعریف کردین، هم زندگی شخصی و هم زندگی کاری و ما شنیدیم. حالا اگر شما خودتان قاضی شوین و برای خودتان یک نمره تعیین کنین، از 10 خودتان چند نمره میدین؟ با وجودی که خود آدم میفهمه که چقدر کار کردیم، چقدر زحمت کشیدیم، باز هم من فکر میکنم که ما نتونستیم که او قسمی که باید لازم است من کار بکنم، مگر در این شرایط و در این حالتی که یعنی باز دیگه پهلویشه که فکر میکنم که من تونستیم قدر زحمت بکشم و قدر تلاش بکنم
حتی ببخشید من بنابراین که در دوره متعلیمی عروسی کردم و صاحب اولاد شدم، من با بسیار مشکل از 12 فارغ شدم. حتی تحصیلات من این کارم که من بعدا تحصیلات خود را دوام دادم که من فارغ حقوق علوم سیاسی هستم. یعنی تحصیلات خود با بسیار مشکلات با اولادداری خود شما می‌فهمید که یک دختر مجرد چه قسم. دقیقاً و من که قصه شما را از سر تا آخر شنیدیم، می‌خوام خودتان قضاوت کنین و یک نمره به خود بدید. دیگه به او خاطر من خود 10 نمره میتونم. شاید کمون باشه. بله. موفق باشید. تشکر. خب خانم علمندی عزیز، قسمی که همچنان از شما شنیدیم، از شروع تا به انجام کارکردهایتان، از زحماتتان، مشکلاتتان، دستاوردهایتان، بیاین خیلی خود شما یک بار قاضی شوین و از 10 نمره به خود یک نمره بدین. قدا خو قضاوت باید دوستان وکي زموږ کورنۍ وکي هیوادوالي وکي، ځکه زموږ مبارزه، زموږ هلې ځلې، زموږ قربانۍ د سترګو نه دي پټ. نمره هم باید دوی مشترکي، ځکه ټول موږ ویني، خو بیا هم که د 10 نمرو څخه هغه 10 نمرې زه ځان ته ورکوم، کیدای شي که ستاسې معیار ډېر وای ډېر به مې ورکړی وای، په دې خاطر چې موږ ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ما ته دغه خپل هیوادوال وطنداران چې مې دي همیشه ما ته د 100 نمرې خبرې کوي چې 100 نمرې درکوم. ما ته راته وایي چې موږ 10 ګوتې 20 ګوتې درته لګوو چې دا فعالیت تا کړی. یعنې زموږ خدمت، زموږ قربانۍ، زموږ مبارزه د سترګو پټ نه دي. ټول دوستان، ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي. قسمی که ما امیل لحظه شاهد بودم و بیننده های برنامه یک قدم از شروع تا به انجام با شما بودن، هر کدام ما در ذهن خود قضاوت کردیم و به شما نمره دادیم و این که یک معیار از 10 را بهتون تعیین کردیم، میمانه است که اونمو 10 به هزاران است و شما واقعا ارزش هزاران نمره را دارین. یک جهان سپاس که در برنامه بودین و درد دلها و صحبت هایی که از شما شنیدیم شنیدنی بود. امیدوار هستیم که کسایی که شنید پندهایی از آموخته باشن و او کسایی که هنوز خود نشناختن، توانایی های یک زن نفهمیدن، از شما بیاموزن و گام بردارن. جهان سپاس از شما. ډیره مننه. تشکر از شما هم که زحمت کشیدین. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.